اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او تیر درسونه مو هم زده شوي وي. نن غواړم تاسو ته د یوې منظمې مزله ترسیم در زده کړم. څه ډول کولی شو یوه منظمه مزله ترسیم کړو؟ د دې لپاره ډیره مهمه خبره چې ده هغه دا ده چې یوه دایره به په پام کې نیسو. دا چې د یوې دایرې د مرکزي زاویې ټول پراخوالی 360 درجې وي. نو موږ چې کله یوه منظمه مزله جوړوو، د منظمې مزله د زولو په شمېر به د دایرې د مرکزي زاویې ټول پراخوالی چې 360 درجې وي ورباندې ویشو به یې. لکه دلته مطلوب 8 زولي ده، دلته مطلوب 8 زولي منظم شکل دی یا یوه مزله ده. نو دلته به اول دغسې کوو چې 360 درجې به د منظمې مزله د زولو په شمېر باندې ویشو. نو دلته 360 درجې چې په 8 باندې وویشو، هره زاویه به څو درجې لاسه راشي؟ 45 درجې. تیتا یا 45 درجې کومه زاویه چې لاسته راغله، دغه به دلته په دایره کې د مرکز څخه په پام کې نیسو په داسې ډول چې د زاویې زولې د دایرې د محیط سره اړیکه پیدا کړي. اوس فرض کوو چې دغه زاویه د دې نه تر دې ځایه پورې 45 درجې ده، همدغه شان د دې نه تر دې ځایه پورې زاویه 45 درجې ده. په ترتیب سره تر هغې چې بیرته دې حالت ته راورسیږو. نو په دې ترتیب که اوس دغه 45 درجې زاویه وشمېرو، 8 ځله 45 درجې زاویه دلته ځای پر ځای شوې ده. اوس له دې وروسته به څه کوو؟ هغه دغسې چې دغه د محیط سره د زاویو هغه د کومه شریکه نقطه چې ده، دغه به په خپل منځ کې سره نښلوو په دې ترتیب سره. نو کله چې دا سره ونښلوو، نو له دې وروسته موږ او تاسو ته یوه منظمه مزله په لاس راځي. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې یوه منظمه مزله ترسیم کړئ. ښه، دغه درس دی همدومره بس وي. تر راتلونکي درس پورې الله مو مل شه.